مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترړو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته و، ډېر ښکلی و. او لیلا دکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، دکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیونی و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښه دی نو. لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی. وی نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړ، هغه زمانه کې خورش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه کړ. او پلار ورته وایي بچی جاري ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا؟ وی وایه بچی اللهم ارحني من لیلا و حبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غمه خلاص شوې، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچې، غلی دی، هله بچې وایه که نه اللهم ارحني من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغې د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحو بچې دې څه وایي؟ لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه، ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکون او پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصېدو، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي. اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي؟ یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، د رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وایي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چېرته په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم. دې ته مینه بیا وایي، او بیا مینه دې ته وایي. د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځې سترګې ستر خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څو کړه، ځا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک کړم چې رسول الله مبارک پرې نه ښکاري. او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بنګونه وي، لړ شام ته وتښتېد. ای بلاله دا څه کې، شام کې څه کې، مدینه دې پرېښوه، رسول الله مبارک کلی دې پرېښو، خلک خو دې پسې ارمانونه کوي، خلک خو دې پسې تمناګانې کوي، دا څه کې؟ آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري. نو شام کې درته ښکاري څه چې شام ته ځې؟ وایي نه که نه، نقشې مې پړه پرتې دي، نقشې د بلال پړه پرتې دي، چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل، او چې حضور پاک په مصله ناست و نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل.
نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال، واه واه ای بلال. نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مسله باندې هغه چهره ما ته ښکاري، هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک؟ نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده. نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا، دا بې وفایي، دا یارانه، دا دوستانه، چې زه لاړم تم لاړې بس. خو چې ویښ شو وی ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي. نو راغی مدینې ته. نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې. او بلال راغی. نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي، او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجمدې شي، هغه دور به بیا رایاد شي، هغه سترګې به مو بیا ډکې شي، هغه زړونه به مو بیا ډک شي، هغه نقشه خو به لږ راښکاره شي که نه. بلال راورسېده، ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د ژوند نقشه نن مونږ ته ښکاره کېږي. خوشحاله خوشحالي ده. بانګ وخت شو بلاله اله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی. بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی، بانګ له نه دی راغلی. بانګ به بلال نه وایي، نه 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 خامخا به وی. نو حضرت حسن او حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل. وای وای نو دا جرګه به څوک ته مني؟ د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو په وجه نه مې کنه. نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې وی کم ځای کې بانګ وي. نو چې بانګ یې شروع کړ کنه اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد، او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله، او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسېد په ځمکه پرېوت بېهوشه شو. په وجه نه مې پرېږدی مې نه وایي ځمکه پرېوت بې، باقي نیم بانګې وي باقي ونه ویلی شي. دې ته مینه وایي، دې ته مینه وایي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکې ته ځي، بړې والي دي، بړې نه خو لکه پنسي اوچتې دي، د ګیټو دي نیمو پنډو کې دي. رشته داران راغلل یا عثمانه دا څه کې پنسي دي نیمو پنډو ته رسولې دي، دا څه کې خلک د پورې خاندي. زمونږ عادت خدا دی چې پنسۍ لاندې دي در باندې ټیل شوی دی، ټول ماشومان در پورې خاندي، ښځې خاندي، سړي در پورې خاندي. اوهو اتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحكماء، هذه إزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. د دې قمقلو خلقو د وجې د رسول الله مبارک سنت پرېږدم، دا د پیغمبر د لنګ ځای دی، دقه ځای دی. دې ته مینه وایي. جامه هم د پیغمبر په شان، او په د حضرت حذیفه ابن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه. نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځوي، اوچته یې کړه، او چې کوم خاورې لګېدلې دي هغه ته لرې کړه، باقي خولې ته واچوه. چې نوړی په ځمکه پرېوتله اوچته یې کړه، دغه چل یې ورسره وکړه، خاوره زیات یې وغورځوه، باقي خولې ته. بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي، یو بل ته یې سترګې رودې دا وګوره دومره حیرسناک. هلکه بله راواله که نه نوړی خاورونه راواغېسته. دې پې پوه شو چې ورته وایي دا ټول در پورې پټ پټ خاندي. اوهو وایي د پیغمبر سنت دې قمقلو له پرېږدم. دې ته مینه وایي، دې ته سیرت وایي. دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي. دې ته سیرت نه وایي. ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی. د خدای وایي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم، وایم الحمدلله چې ما له خدای داسې ښکلی پیغمبر. او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی، دا ولې پیدا شوی دی، او دا سړی نقشې یې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو، دا مسلمان کېدی شي نه. دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما، خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا مونځ هم نه کوم، بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته، هېڅ نه یم خبر. دې ته مینه نه وایي. مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته، مخامخ ناست دی، بیابان کې ناست دی، د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی چې چې ته دا راووته زما پلوی مولیده، لاسې مولیده. لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ها
د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې تا ولې په سورلی نه ګرځې رسول الله مبارک ګرځېدی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځې وایي پخپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مې نه وایي نه شو دغه نن نشم کولی تاسو ته به څه ووایم خو جلکۍ درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هو که یو 2% هو که کنه چې کم فرض دي خامخا به کې چې کم واجبات دي خامخا به کې د مخ انګریز خوښ دی د ما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده د ما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري د ما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون للون ته وایي که د پر لاله للون ګیره کې للون دا اوس څه کوې اوسه چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړی ده او دلته پکې پنجغاښې راښکلی دی دلته پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده د باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ورځ یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېداره پرېږده ښایسته پرېږده چې څنګه کوه او که نه پرېږدې ویې خرایې وایې زه ګناه کوم ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه ملنډې ولې کې نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وایي هغه پاګل خو راغلی دی هغه ځنګل کې درته ناست وی دې څه خوري څه خوري پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته نو یو وینځلی یو جام پې ورکړی دا دې نیکبخته یو څه کې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېده چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوئ دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و دا پی اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی دا لیلا را کړي پی اوس کړل تاریخ کې خو دقه را دي چې خوشحاله شو پی اوس کړل هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب بسونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به زه ته نخرې به یې کړي هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی هغې په لاس د چیلی نه اوتي دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل ساله لیلا بل جام ورکړه او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دې وینځې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وایي څه کې وایي دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وایي زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وایي ډېره ښه دلی پی ورکړ اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وایي چېرې دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي نو وینځې ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وایي پی دې راونړل وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږې ما پی راوړه وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږې ما وایي نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وایي وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم یو پی د سره یي خو راکړه که نه وینه هغه نه غواړي
نو هغه چې ورغی ویل هغه غریب خو یو ورځ پیس کړي باقي خو دی بل والي ظالم ورغی ورته بشیر جان ناستو بشیر جان ورغی چې خو دواله نه هغه بل چې دی هغه لا ورغی غاسدی لا چې څنګه ورغی وته ویل لا پیغ وینه غواړي یو ورځ غریب ولا وراکا نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه تر وباسي که د لاس بیخ وخی که د مخ بیخ وخی که د خپې بیخ وخی که د خېټې بیخ وخی جامې ولا ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنون رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو باندې سي راغی باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسول زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وی چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکړي خلق دنیا ډېره غواړي کنه او خدای به مال هم درکړي خدای به رزق هم درکړي خدای به ډېره ډوډۍ درکړي زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی لاوړې شو اوس یریږم چې رانه واپس ونه تختی زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بدرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ماته نوم هم اخیستی وی چې خلکو پسې لاړل چې راځه مونځ دله وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د افغاني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته راوه سودا سې پیوک وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته وه په دا تندي ټاک ورکړ برکات لو تختې ده او چغې جوړ کړي زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور منځ قبل نو خبره دا وه چې هغه اوس وي تختی واپس رانه لاړ نه شي د الله رسول زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې ستا ملګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږ غوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه غریبۍ له لوښې تیار کا چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې موږ ته خیر کړي موږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای موږ یې مفتو کې زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې موږ د رسول الله مبارک ملګري کړي هغه وي څه د بورې یو څه خو بویه کنه رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څو علي صاحب چې سم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته ویې نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلقې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وي ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ما له به دومره کجورې راکړي د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېښتل او پیغمبر مبارک عجیبه سخي دی باندې سیلی ورکړل وایي ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په خپل قوم دی تقسیم کړه دې ته مؤلفة القلوب وایي پیغمبر علیه السلام خو بل شی سخي وکړه یو باندې سي وایي اتیا مسقاله یو مسقال څلور نیمې ماسې تقریبا سره زر دي لږ اختلاف پکې شته خو څلور نیمې ماسې سره زر او دا اتیا مسقاله دي ته ضرب ورکړه چې څونه به دې جوړېږي وایي دا یو څه او د انصاف نه کار واله چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري ته دیوال کېناسته دقه ځای د ابن دسینه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا ځای د ابن دسینه د یهودي ورته وایي وایي ما له خپل قرض راکړه خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال والې بیا ولې نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته ورته نه راکړې یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کې نه ګڼي که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و تره به دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي پلار نیکه خلکو نه کندې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وی ولې مونږ څه شوي یو غیرتي خلک خو شته
رسول الله مبارک مسکی شو. پکار دا و چې هغه سړي ته ویلو چې کنه عمر ټیک وایي ستا خو 2 شته که نه. رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وایي عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه، د دې خبرو امید نو، تا نه زما د یو بل څیز توقع وه. زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی، دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی. دا ستغې دې ورته ویلي ان لصاحب الحق مقالا، څوک چې قرض غواړي خامخا 2 خبرې کوي. نو زم محتاج او دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه، داسې به دې ویلي. او ما ته به دې نصیحت کړی. څنګه نصیحت؟ چې د الله رسول چا نه قرض والی 3 ورځې مخکې وله تیار ساته. زم دا دې ته پیغمبر وایي. زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي، کوم خوی خدای ورکړي. ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سمني د بل نشي سمولی. وی عمره لاړ شه دله خپل حق ورکه. وی دلته راشه یو 2 منه وله زیاتي ورکړه، رټه او دې رټه. چې هغه لاړ هغه خپل حق یې وله ورکړ، 2 منه زیاتي ورکول. زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکړې؟ ما حق پوره شو. وی دا تا ته ما لږ وچېړلې. نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه، یو 2 منه وله زیاتي ورکړه. دې ته مینه وه. بیا ورته وی عمره ما پېژنې؟ وی نه. وی زید ابن دسنه مې نوم دی، د یهودي. او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا. وی عقب. نو وی دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې وکړه؟ غسله ته نه کوم اسره دومره لوی عالم یې که یو ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده. زموږ پیغمبر دی دومره بې عزته کړه، دومره سپکې دی ورته وي. خو د عزت بې عزته کولی څوک نه شي. پیغمبر نه خدای عزت ورکړی دی، خو ستا په ګمان کې تا دونه بې عزتي وکړه. او ورته څه وایي؟ وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې پکې ټول مونتي وو، 2 پکې پاتې وو. ټول مې مونتي وو، څو پاتې وو؟ 2. یو دا چې د سره څومره جهالت کوي که نه، نو دی به د غصې په ځای صبر کوي. څومره جهالتونه کوي او غصه کوي، دی به د غصې په ځای څه کوي؟ صبر به کوي. یو به دا صفت دی د غصې او د صبر مقرره شي، غصه به نه کوي او صبر به کوي. او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کوي، هر څومره کوي، نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي، بد به نه کوي. وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه، قصدن مې دا باسونه کول، بې عزتي مې غرض نه وه. ما پکې هغه 2 صفتونه کتل، نو مې منتل پکې، نور مې پکې مخکې منتي وو، 2 مې پکې اوس منتل. نو عمره راشه ما سره لاړ شه د مسلمانېږه. نو لاړ عمر ورسره شو. نو رسول الله مبارک له بوته. نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال مې مسلمانانو ته بیت المال ته وقف. دې ته اخلاق داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي. زما سیرت نن څه دی؟ نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان دی. کافر مسلمان کوي راځه جومات ته مونځ کوي، ښه چې جومات ته راوه سپلی او با سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه د وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټی دن نه وړو وي پټی وي څوک یهودیان عیسایان کافر نه نه دا مسلمان وی سلام علیکم وی هغه دین مې نه دی خو وخت چې مسلمان د مسلمان نه سپلی پټی شته نن که نشته سیرت جمعات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کېښودل او په هغې وختې او پکې کوزی د جومات نه او تر پیغمبره شیقې سیرت دته سیرت بیان کړه جومات کې خلکو نه سپلی پټی مسلمان مونځ کوي خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته دې سپلی پټی دا سیرت دی مساله کې شګې ګړی دا سیرت دی پیو کې اوبه اچې دا سیرت دی ټماټر واړه دې لاندې کړي غټ پې د پاسه کړي دا سیرت دی افسر ته بدلته غریب ولاړي درخواست به لاس کې په موبایل لګي خبرې به کوي لکه دا غریب دته ولاړ دی دسخط ورته وکړه افسر صاحب داسې کې په موبایل لګي چغې جوړې کړي بل سره تخوا کې ولاړ دی دا سیرت دی دا سیرت نه دی بابو ته به ولاړې ماله دا کار وکړه کښېنه او لګي په موبایل به ګپې شپې لګي خلکو سره وخت ضایع کې تنخواه ردیلی دا سیرت دی دا د پیغمبر سیرت موږ ګپ شپ لوبې ټوکې جوړې کړي دي یو ورځ قومې دی یو ورځ چې دی نو هغه چراغان دی او یو ورځ جلسې او جلوسونه دي او یو ورځ پروګرامونه او میلادونه دي او بس زه عاشق رسول یم هلته پیو کې وبا چې عاشق رسول یم هلته مسلمان له دوکه ورکړي عاشق رسول یم هلته 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅی عاشق رسول یم هلته چین کې چې سامان هلې نو په میډ ان چاینا مې لیکه په دې میډ ان سنګاپور ولیکه په دې میډ ان جاپان ولیکه په دې میډ ان انګلینډ ولیکه چیني ته وی ولې چې مسلمان په دوکه کوم دا ته مسلمان دا ته سیرت کې دا سیرت رسول
او دا زه عاشق رسول یم او زه په سیرت عمل کوم او ملا صاحب زه تقریر راته وکړه شابه او نن سیرت النبي جلسه ده او نن د میلاد النبي جلسه ده او ما ته تقریر وکړه او زه به هلته هغه چین والا هغه ځای نه فیسبوک باندې یو شی شیر کړی دی مسلمان د پاکستان راځي د پاکستان مسلمان ما باندې کمزوري شی جوړ کړي د لږو پیسو وی میډ ان جاپان پې ولیکه وایي چې د ډوډۍ وخت چې دوی ته چې راځه چې موږ سره روټۍ وخورئ وایي نه ستاسو ډوډۍ ارامه ده نه خورم د 100 روپو ډوډۍ نه خورم ارامه ده او د لکونو روپو دوکه مې وکړه دا حلاله ده مړه نو څه به ووایو کم به وجاړم غریب وجاړم که مالدار وجاړم ملا وجاړم که امي وجاړم افسر وجاړم که نوکر وجاړم صدر وجاړم که وزیر اعظم وجاړم که وزیر وجاړم که ځان وجاړم چا کې به څونه د رسول الله مبارک سیرت دي ځان نه به شروع کوم لاول ګورئ ځان نه به شروع کوم بیا به د بل نه شروع کوم نو د پیغمبر مبارک د سیرت د بیان مقصد څه دی د مارونو ولکم فی رسول الله اسوة حسنه من خو نن ځان بدنام کو ځان هم بدنام کو چې څومره ټګي کېږي ټګي نو پاکستان په هغې بدنام دی د پاکستان مسلمان په هغې بدنام دی په دوکه د پاکستان مسلمان بدنام دی ما ته یو سړي وی روس کې هلته سپلی پالش کېږي په مشین کې په ګوتو وی نه پالش کېږي دا ته چا وویل هلته پاتې کېده په مشین کې پالش کېږي نو هغې قانون دی چې سپلی به مشین له ورکړي پکې به کېدی په دې خوله کې نه به یې ځان ته راکاږي دننه نه به پالش کړي نه چې پالش شي بار به یې درته راوغورځوي نو بله به کېدی اب ځان ته راکاږي نه بله به پالش کړي نو بیا درته نه راپرېږدي هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ په مشین کې کېدی نو چې هغه روپۍ ځان ته راکاږي نو هغه دویمه سپلی به درته راغورځوي نو خلک روسیان هم دغه چل کړي ځان سره هغې خپله سکه د روپۍ ده بس مشین کې لومبۍ راغورځوي خو دویمه نیسي چې هغه سکه کېدي دویمه راوغورځوي پاکستاني ورسره څه چلو د لاړ نو یو سپلی دې مشین کې ورکړه هغې پالش پای راغورځول نو بل بل مشین له یوړه بل له یوړه چې بل له یوړه چې هغې کې ورکړه نو هغې پالش کړه نو راویې غورځول بس د کار خو شو د لومبۍ خو راغورځوي بې پیسو پالش شوې اوس چې روسۍ راغی چې هغه مشین کې خپل بوټ ورکړه او چې څنګه یې تراخ کړه هغې تې ونیوه خدایا بل مشین کې چې روسي بوټ ورکړه هغه نه یې ونیوه هغوی فورا کمپلینټ وکړه چې دا زمانګه مشین خراب شوی دی دا خو دویمه نیول پکار دي دا خو دویمه نه نیسي لومبۍ نیسي اوس مشین خو خوله نیسته چې ورته وایي چې هغه لومبۍ پاکستاني پالش کړې ده زمارونو خیر ښېګړه مسلمان سره کوي بد به نه کوي حکومت سره به هم دوکه نه کوي او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کوي او چې ښه کوې زمونږ پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته نه دا غلطه خبره ښه کوه که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي یو هلک په لاره روان دی یو هلک او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیزونه خرڅول د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه څوک بنین څوک جرابې څوک دا بار ملکونو کې مې وي دلته مې وي شیزونه یې خرڅول نو یو دروازه یې ټلی واله یو بوډۍ ښځه وله راووته په هغه ملک کې دا بوډیګانې ځان له په کورونو کې اوسېږي چې بچي وادو کې نو بس بیا بوډا او بوډۍ چې دي نو هغې له ځان له دا کوټۍ موټۍ جوړې کړي ځنګلو کې ډوډۍ وله ورکوي که پکې کېږي چې راووته وایي بچې ولې وایي دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړی بچې ما سره خو پیسه نشته زه خو ډېره غریب یم دا خو نشم اخیستی خفه کېږه ما خو ته لږ ودرېږه یو منټ ودرېږه دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کم پی ورکړي نو په ګیلاس کې اقه پی راوړل او یخ پی مزېدار او د هلک له یې ورکړل بچې وایي زه خو غریب یم دا سودا درنه نشم اخیستی خو دونه په تا پوه شم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او وږې ما ته معلومېږي دا ګیلاس پی وڅښه هغه هلک هغه ګیلاس پی وڅښل لاړ بوډۍ کور ته لاړه څه موده پس ډېره موده تېره شوه ډېره دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک ورته وشو ګاونډیانو یوړه هسپتال ته چې هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته یوړه چې څنګه یې یوړه هسپتال ته دا بېهوشه وه ډاکټرانو وایي چې د دې خو د زړه والونه بند دي اپریشن پکار دی فورا یې ولا اپریشن کړی دی فورا غټه سرجري کړې ده او والونه یې د زړه بدل کړي دي او چې بوډۍ په هوش کې راغله ویې کتل چې دا د کوم ځای پرته نرسانو ته وایي ډاکټر دا کوم ځای دی وایي دا خو پرایویټ هسپتال دی وایي دا څه چل شوی دی وایي دا تا ته زړه اټیک شوی بېهوشه وې نو چا راوړې نو موږ در علاج وکړو چا راوړم نشته اوهو بوډۍ ځان ته په ژړا شوه په خیرو شوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي دا پیسې به څوک ورکوي دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن وشو دا خو د شپږ اووه اتو لکو روپو اپریشن دی ډوډۍ دارو درمل خدمت دا به څوک ورکوي زما ګاونډیان دې برباد شي خو بس مړه به هم خبره به خلاصه وکنه دا څه په جنجال ما سره پیسې کوي دا به څه کوي بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي پیسې به څوک ورکوي بل به مې څوک ورکوي چا ظالمانو راوړم مړه به چې کله دا هغوی ډسچارج کړه کاونټر له ورله
اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څونه وي ورکولی خو نه شم خو دا به څه کېږي اکاونټر والا ورته وایي زما بل راوباسه هغه ولا غاټ بل راوویسته وایي ستا په ډپریشن 15 لکه روپۍ خرچه شوې نو جې په رچېدو شو نه نه وایي خفه کېږه ما بوډۍ ولې وایي هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي ته راوباسه چا داخلي کړي دي هغې ته لاندې انګریزۍ کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوي دي اوهو چا داخلي کړي دي ته راوباسه چې لاندې فایل ته وکتل نو په انګریزۍ کې په هغې یو جمله لیکلې وه په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه سو thank you for a glass of milk دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریه ستا ډېره شکریه د یو ګیلاس پیو شکریه بوډۍ پوه شو چې دا خو هغه هلک داخلي کړي دي چې کوم هلک له ما ګیلاس ته یې ورکړي دي معلومات واخیستل چې دا په هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریه ادا کړم وایي دا د اسپتال مالک دی دا هلک چې ته کله راوړې اسپتال ته د مشر ډاکټر دی او ته یې وکتې او دا خو هغه بوډی دی چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پیس کړلی دي هله فټافټ اپریشن ولا وکړې اپریشن دی وشو علاج دی وشو او هغه وایي چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړې هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی ځان له اسپتال جوړ کړی د اسپتال مشر انچارج دی ښېګړه نه روکېږي ښه بلکل نه روکېږي او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي که د انسان سترګه ړنده شوه تا ورسره خو کړل د هغه کیمره فیل شوه تا ورسره خو کړل د الله کیمره نه فیل کېږي ښه کوه او پښتانه وي په دیوالې وروله او رب العالمین د ښه خوی د برکت نه انسان ته دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي نو یو خو د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دا دی چې د خلکو ته ښه خوی وښیم ښه خوی څه شی دی دا هغه د طالبانو خبرې درته په جمعه کې نه کوم ستاسو د پوهې افسانې خبرې درته کوم ښه خوی دا ته وایي چې بنده م خوشحاله ساته بنده مه خفه کوه دلازاري د بنده ماله بنده سره دوکه مه کوه ټګي مه کوه د مسلمان مال ته بړې مه وه مال ته مه وه غلا ته مه کوه ډاکه مه کوه دې مه خفه کوه د ښځې ته په بد نظر مه ګوره د لور ته په بد نظر مه ګوره د چا مور ته په بد نظر مه ګوره خپله خور لرې خپله لور لرې خپله مور لرې که ستا لور ته ستا خور ته ستا مور ته څوک په بد نظر لګي نو ته پې مرګونه کوې نو ته ولې د بل خور د بل لور د بل مور ته په سپک نظر ګورې یا بدعملي ورسره کوې غلا مه کوه ښه شی نه دی که تا نه څوک غلا کوي ته جنګ پې کوې جګړه کوې نو ولې بل نه غلا کوې ډاکه مه کوه که ستا په کور څوک راګي ډاکو نو ته خو هغه وجنې نو ته د بل ډاکه ولې کوې ظلم مه کوه مسلمان سره که تا سره مسلمان ظلم وکړي ته څونه خفه کېږي نو ته ولې بل مسلمان سره ظلم کوې نو مسلمان سره ښه سلوک کول او ښه ښېګړه کول او مسلمان سره زیاتې نه کول مسلمان نه خفه کول د مسلمان خاصیت دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي نو بل مسلمان خفه کوي ځان له څه خوښې بل له خوښ کا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې ځان له کوم شی خوښې بل له مغسې خوښ کړي ځان له یو شی خوښې بل له بل شی خوښې دا سوچه مسلمان نه نو یو دا ښه خوی شو او دویم ښه خوی هغه دی چې الله سره م ښه خوی وچلوه پروردګار مه خفه کوه مه خفه کوه الله خو تا سره ډېر احسان کړی دی الله موږ مسلمانان پیدا کړو مونږ انسانان پیدا کړو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه مونږ نه سپیم جوړولی شو مونږ نه خندیران هم جوړولی شو مونږ نه مږې هم جوړولی شوې او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو مونږ د کافرو ملک هم پیدا کولی شو مونږ د زناکارې مور نه پیدا کولی شو مونږ د بدعملې او بربنډې مور نه پیدا کولی شو مونږ له به یې ښکلې شکل را کړی مور به مو بدعمله وه مور به مو زناکاره وه د زناکارې پی به م څکل نه د سوچه مور نه خدای پیدا کړو د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو او د سوچه مسلمانې مور پی م څکل او د سوچه مور غېږ کې ملتې ووالې سوچه مور تربیت وکړه سوچه پلار تربیت وکړه مسلمان ملک کې پیدا کړو رښتیا ووایه دا د الله احسان دی که نه دی نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل بیا ډوډۍ هم دله درکوي رزق هم دله الله درکوي بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل بیا دله نور پیدا کړه بیا دله هوا پیدا کړه بیا دله بچي درکړل ښځې دله درکړې لاس پوی دله درکړې روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړ لوی نعمت د ایمان نو د الله ولې خفه کړو نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مه خفه کوه خوشحاله ساته ښه اخلاق الله سره ده چې الله مه خفه کوه الله خوشحاله ساته نو رسول الله مبارک دې له راغلی دی
صحابو ته دا چل خوله دی ته خوله دی صحابو ته. او دویم د رسول الله مبارک دراتلو مقصد سره انما بعثت معلما دی له خدای لګلم چې تاسو قرآن د توخیمه په قرآن پوی کم. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو نو یو سوال یې کړی الله نه لومبي خدا وی اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. چې عبادتو کې لومبي بدا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي. چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشاله نو ستاسو سوال به الله بیا پوره کوي. الله تقبل منا دا لوی عبادت مونږ وکستا کور مو جوړ کو خدای دا خو قبول کړه. قبول څه ته پی راضي شه. او دا غي نه پس الله ابراهيم عليه السلام سوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الله زما په دې اولاد کې د اسماعیل په دې بچو کې په دې اولاد کې خدا یو پیغمبر پیدا کړ. یو پیغمبر پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم د خپل نیکه ابراهیم دوام. هغه چې کومه دعا کړې وه چې زما په اولاد کې د اسماعیل په اولاد کې یو پیغمبر پیدا کا عظیمه رسول الله مبارک فرمای هغه دعا زما په حق کې قبول د رسول الله مبارک فرمای رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دير زورا ورزات الله دیر لوی د حکمت او د علم ذات الله. هغه پیغمبر چې زه ول سوال کوم چې زما په اولاد کې پیدا کا الله غلی یو کتاب مو ورکا. کتاب څه دی؟ قرآن شریف. پیغمبر څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زه نه ویم رسول الله مبارک وی دی دعای ما په حق کې قبول ده. کتاب مو ورکا قرآن چې دا کتاب لولی دی امت ته. رسول الله مبارک قرآن امت ته ولست صحابه ته. او بیا څه په کتاب یې پوی کی چې اقیم الصلاة څه معنا ده. منځ پابندۍ سره کوه څه شی دی منځ څه وخت به کوم څو رکعته به کوم. آتو زکات زکات ورکوي نو پیغمبر به په دې پوهیږي چې زکات څه ته وایي. څونه به ورکوم چاله به ورکوم کم وخت کې به ورکوم او په کم څونه مال کې به څونه ورکوم. يعلمهم الكتاب والحکمه او بیا ورته د دین نښې وښیي د دین آثار ورته وښیي حکمتونه ورته وښیي سنت ورته وښیي نقشې د دین په ولا پوی کې مثالونه ورکي پوی کې مونږ بکې کدی ونه کس چل بکېږي چا سره به قیامت کې پاسه نقشې ورته وښایه حکمتونه وښایه د دین نښې او آثار ورته وښایه پروردګاره. او څه دپاره ویزکیهم نو یو به تعلیم د کتاب ورکوي او د هغې نه پس به څه کوي یزکیهم دې ته به داسې چلونه ښیي چې د دې زړه به د ګناه نه پاکي بیا. هلکه پیغمبر رسول الله مبارک شو کتاب قرآن شو او څوک یې پې پوه کړل صحابه کرام یې پې پوه کړل او داسې پوه کړل یزکیهم داسې صفا او ستره کړل داسې صفا او ستره چې تر قیامته پورې به د رسول الله مبارک د شاګردانو او د صحابو په شان صفا او ستره مخلوق پیدا نه کړي. ځکه خو الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. پیغمبر مبارک ستاسو دپاره ښکلې نمونه ده. نمونه به پېژنې هله نمونه دې ونه پېژندله نو ته به څنګه ده هلکه بازار ته چې ټوکړه نمونه وړې دا نمونه ټوکړه راکړه دا نمونه راکړه نو هغه نمونه به ځان سره ګرځی که به نه ګرځی نو لاول به د پیغمبر مبارک نه ځان خبر کړې نو هله به د هغه په شان ځان جوړی کړ. ستا نمونه د نمونه به معلومې که به نه معلومې نو موږ د نمونه نه ده معلوم موږ ته پته نشته رسول الله مبارک کله پیدا دی پته نشته. ټول خلق 12 تاریخ 12 وفات 12 ربیع الاول باندې دنیا لګیا ده د رسول الله مبارک جشن مناوي په دې تاریخ پیدا دی. ټول پاکستان بار ملکونه دنیا انخته ده 12 ربیع الاول 12 12 12 12 12 علماء تحقیق کړی دی چې 12 نه دی. دا پته نشته. هلکه دې میاشتې ته خلک 12 وفات وایي څه ورته وایي 12 وفات په دې 12 12 د رسول الله مبارک وفات شوی دی. بعض علما دې کې هم تحقیق کوي چې دا 12 د رسول الله مبارک د وفات ورځ نه ده دا 12 د رسول الله مبارک د وفات هم نه ده چې کوم رسول الله مبارک کوم سویلی دی په عرفات کې د جمعې په ورځ د جمعې ورځ 9 ذوالحجه ده او د جمعې ورځ د په 9 ذوالحجه رسول الله مبارک تقریر کړی دی او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ذوالحجه بیا محرم بیا سفر او بیا په ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه تللی دی.
هغه ورځې علما شمېرلي دي، هغه ورځې د هغه ځای نه شمېرلي دي، او هغه حساب د بخاري او بل حدیث خو طالبانو خبرې دي، تاسو ته هغه نشم کولی. نو بعضې علما د هغې په بنیاد باره د وفات هم نه یاد. د ګل په ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. څه په ورځ باندې؟ ګل په ورځ وفات دی. په دې د ټول امت اتفاق دی. نو چې هغوی هغه حساب کتاب کوي که نه، که میاشتې د یو کم دېرش لري، که د دېرش دغه دوه میاشتې لري، که یو د یو کم دېرش او بل د یو د دېرش لري، د ګل ورځ نه جوړېږي، باره د ګل ورځ نه جوړېږي. نو موږ ته خو اول د خپل پیغمبر د پیدایش او د وفات تاریخ نه دی معلوم، دا پته نشته. ډېرو ملګرو نه به زه تپوس وکړم چې څو کاله په مکه کې تېر کړي دي، پته نشته. څو کاله په مدینه کې تېر کړي دي، پته نشته. مکی صورتونه کم دي، مدني کم دي، پته نشته. د رسول الله مبارک څو بیبیانې مې پته نشته. نکاح څنګه کړې ده، د شپې مونځ یې څنګه کړی دی، بیبیانو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، بچو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، ګاونډي سره ژوند څنګه تېر کړی دی، پته نشته. ورځې به قیامت کې الله له به ورځې، الله به وایي د رسول الله مبارک ما تعالی نمونه لېږلې وه، تا ته پته وه؟ نه. څنګه دنیا خو ماته معلومه ده که نه. هلکه زمیندار پکې شته، دا ورته پته ده چې زه به غنم په کومه ورځ کرم، کومه میاشت به کرم، لو به په کومه میاشت کوم، په کومو ورځو کې به کوم. دکاندار ته هم پته ده، دکاندار هم خبر دی د خپل حساب کتاب نه، دا سودا دې میاشت کې دا والم او دې کې دا دی، دا دی، دا دی، دا دی، دا دی، او دا لوګان والم او خرڅوم او دا پېښوري دي، پاکستان او دا پنجابي دی او دا دی او دا دی، دا به روغ کرم او دا به ټنګری کرم. څونه موږ ځان پوه کړی دی. هلته بیت الله ته لاړ شي، حج ته لاړ شي، غریب عمرې له لاړ شي، قسم په خدای که څه نه خبرې، هېڅ پته ورته نه لګي. یا که یو سړی لګیا دی عمره کوي، طواف کوي، حاجي صاحب ما ته خبره کوله، سوراب احمد حاجي صاحب بابا طواف کوي، ما ته بچې پښتونو وي دا خلک به کله ودرېږي، دا خلک چې طواف کوي دا به کله ودرېږي. مې ولې؟ وایي زه خو راغلم شپې مې ماتې شوې او ګرځم، دا خلک خو نه ودرېږي، موږ یې قتل کړو. و بابا جي دا نه ودرېږي، دا خو سره راځي او څه ځي، اووه چکر یې وه او خبره دې خلاصه وه. اوس راته په عمره کې یو سړي خبره کوله، یو سړی راله مخې ته راغی، وایي چې جامو کې لګیا او صفا مروه ته روان و. مې څه کې؟ وایي صفا مروه ته ځم که له سایې کوم منډه وامه. مې بابا جي صفا مروه ته خلک هله منډه و چې احرام کي که نه. وایي نه زه خو چې کم طواف وکړم نو صفا مروه ورپسې کوم، زه خو یې بېخ ته مه وویستم. خفه کېږو به نه. د 100,000 روپو کار چې څوک را روانوي، د 100,000 روپو څونه خلکو نه تپوس کې، د 100,000 روپو کیبن جوړی، 100 نه تپوس کې چې د ګنډېری خرڅ کما، نو که ټماټر خرڅ کما، نو که ګوپیان خرڅ کما، نو که دا کیبن عمرزو کې جوړ کم، که تورنګزو کې جوړ کما، که دا دکان جوړوم چې د تیل مالګې جوړ کما، او که د بل شي جوړ کم، د بل د دنیا سره زموږ مینه د 100 نه تپوس کو. حج لزو پته نشته، عمرې لزو پته نشته، هېڅ د نه یم خبر. خدای شته که هغه غریبانان هلته هېڅ د نه دي خبر. ما ته تلیفونونه کېږي چې عمرې له راغلی یم دلته، دا طواف به څنګه کوم، او تب معلومات نه دي کړی، یاره چې نه دي کړی، دا سایې به څنګه کوم، هېڅ پته غریب ته نه لګېږي. دین سره زموږ مینه نشته، خفه کېږم نشته مینه، محبت نشته. عشق د خولې باندې کار نه کېږي، عشق د عمل باندې کار کېږي. مینه د خولې باندې کار نه کېږي، مینه د عمل باندې کار کېږي. که ته په خولې په تصبر روزانه 15,000 وایې زه محبت عاشق رسول، د رسول سره محبت عاشق رسول، خو ستا مخ د پیغمبر د مخ په شان نه دی. تا ته د پیغمبر مخ ښکلی نه ښکاري، تا ته د رسول الله مبارک چهره ښکلی نه ښکاري، ستا سر د پیغمبر د سر په شان نه دی، ستا اخلاق د رسول الله مبارک د اخلاقو په شان نه دي. تاسو نه تپوس کوم، ما پرېږدې دا سړی په دا مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی؟ دا د پیو مجنون دی.